د غزني اوسیدونکي او امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې مبارزې ته بشپړ چمتووالی لري. دوی زیاتوي چې د پاکستان د ظالم رژیم پر وړاندې د هر ډول قربانۍ ورکولو ته تیار دي. دغه ولایت امنیتي ځواکونه د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې د اسلامي امارت د قاطع دریځ له لاسته راوړنو یادونه کوي او وایي چې د هغه هیواد پوځي رژیم د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. افغانستان عوام هغه شیدانه د خو ظلم د ډیر له مجاهدینو سره دی وجنګيږي د دومره توان هغه نه لري پوستې ورڅ یا د پرې کې د موږ وینو د بیګام تقریبا په کندهار او په زابل او په خوست او په ننګرهار کې عملا جهاد جنگ سره روان وو. مثال ډیر پوستې د ځینې ونیول ډیر مهمات یې ونیول مجاهدینو لاسته ورغلل. دوی په زمینی جنگ کې پاتې راغلي دي زمینی جنگ نشي کولای. فعلا 100% د پاکستان د رژیم حکومت په مقابل کې آماده یو چې ورسره وجنګېږو او د پاکستان رژیم حکومت چې ده په افغانستان په عام ولس باندې ډېر ظلم کړی ده او نشي کولای چې له مجاهدینو سره وجنګېږي یا له مجاهدینو سره مقابله وکړي. مجاهدین په اورب سرحد کې ورته پراته دي پر ضد کرښه کې چې اوس فعلا هم پوستې ورچې نیولې دي جنګونه ورسره کوي خو دوی له هغو سره نشي کولای چې وجنګېږي او په عام ولس باندې بمباري کوي یا عام ولس په نښه کوي. د غزني اوسیدونکي هم د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې د افغان دفاعي ځواکونو زړورتیا ستایي او وایي چې دوی د اسلامي نظام ترڅنګ ولاړ دي او د افغانستان د خاورې او عزت د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. موږ الحمدلله له دغه شرعي نظام څخه ډېر راضي خوښ یو کې چېرته په موږ باندې هڅه وکړه او غږ یې وکړو چې تاسې څه کوئ د موږ له شانه موږ تر خپل ځان مال نه ورته قربان ځکه د ملک له خفاره موږ قوي نظام غواړو لکه اوس څنګه الحمدلله خپل دا قوي نظام فعاله ده موږ د دې تر شا ولاړ یو الحمدلله. د پاکستان له پوځ سره لکه فرض مونږ کوم داسې د جنګ دا رقم خوند راکوي او که موږ ته اوس فلحال امر وسي داسې په زغر د رواني له دغه جې روانېږم دا کار هم پرېږدم دلته مزدوري کوم دغه 300 روپۍ یا 400 روپۍ چې اخلم زه د امارت اسلامي په مخ کې باندې دغه نه زه تېر یم دا 300 روپۍ ګوردا مې واس رسېږي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د پاکستان پوځي رژیم د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ او د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر ملکي وګړو هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې 11 تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون شهیدان شول. په مقابل کې افغان ځواکونو د رد ظلم په نوم غچ اخیستونکي عملیات پیل کړل چې د هغو په ترڅ کې د پاکستان د پوځي رژیم له 40 څخه زیاتې پوستې ونیول شوې او تر 400 زیات عسکر ووژل شول او یا هم سخت ټپیان شول.